د لوی او مهربان خدای په نوم درس شروع کوو په لام باندې. لیکو لام الف ری. ګورئ لام الف دا شی ګډ سره لیکل کیږي، ری یې څنګ ته راځي، لار ترې جوړه شوه. خو که له لار نه لارۍ جوړو بیا څه کیږي؟ بیا همغه لام الف ری دي، څنګ ته یې نومواله یې راځي. لام الف بیا همغسې یو ځای کیږي، ری او یې څنګ ته ګډ ورسره لیکل کیږي، لارۍ ترې جوړیږي. که لام واو او ری وي، ګورئ دلته لام نه وروسته الف و، خو دلته له لام نه وروسته څه ده؟ واو ده. لام واو ګډ لیکل کیږي او ری یې څنګ ته راځي، څه ترې جوړ شو؟ لور. خو همدغه لور دی که مخکې ترې واو راسي، مثلا لام په ځای اول واو راسي، بیا لام راسي، بیا واو راسي، بیا ری راسي. واو لیکل کیږي، لام او واو او ری یې څنګ ته ګډ راځي. څه ترې جوړ شو؟ ولور، چې پښتني ټولنه کې ځوانان ډېر ترې تنګ دي. تاسو کولی سئ له دې نه نورې کلمې جوړې کړئ. مثلا لور ده، لکه لور ده که یې ورکړئ لوری ترې جوړ شو. یا لور هم دا تلفظ کیږي، لور ده که یې ورکړئ لوری ترې جوړیږي. دا واو د لام د واو ده، که څنګ کې لام او هې ولیکئ دا شی د هې ری په ځای لام او هې راسي، څه به ترې جوړ شي؟ ولوله، چې د ځینې نجونو نومونه دي. درس په لور لرو. لور، باور، یوه، لور، لري، نه یې لري. سمون وایي باور لور نه لري. هغه، ما شور مه کوئ. هغه ښوونځي ته ځي. د باور لور لیلا نومیږي. ګورئ لور، باور، یوه، لور لري، هغه ښوونځي ته ځي. د باور لور لیلا نومیږي. څوک لري؟ باور لور نه لري. سمو آریا لاس مه وروړه، سترګې بیا خرابوي، ترې لرې سي. ښه، لور، باور، یوه، لور لري، هغه ښوونځي ته ځي. د باور لور لیلا نومیږي. ښوونځی یعنی مکتب یا سکول. راځو د تورو تمرین ته. میم، لام، الف. میم لام ګډ لیکل کیږي، الف د لام د پاسه لیکل کیږي. څه ترې جوړیږي؟ ملا. خو که میم وي، لام وي، الف وي، میم او تی وي. میم لام الف ګډ لیکل کیږي، میم ته یې څنګ ته راځي، ملامه ترې جوړیږي. که پی وي، الف وي، لام، بیا لام وي. پی الف ګډ لیکل کیږي، څنګ کې دواړه لام ګډ لیکل کیږي، پالل ترې جوړیږي. که واو وي، لام وي، بیا واو او لام وي. واو لام واو ګډ لیکل کیږي، څنګ کې بل لام راځي، ولول ترې جوړیږي. چې وایي زلفې دې ولول کا، زلفې دې ولول کا، برګې سترګې دې مې راتې شه. که مو نه وي لیکلی دا شی لیکل کیږي، ملا. ګورئ که له ملا نه الف لرې کړي، دا لام داسې تاو کړي، بیا څه ترې جوړ شو؟ مل، چې ملګري ته وایي. ملامت بیا دا شی راځي. پالل دا شی لیکل کیږي. ولول دا شی ده. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم در سره زنګوله یا سبسکرایب او د نورو ملګرو سره شریک کړئ. الله مو مل شه.